واده دې وکړه او بیا رانغې پیغام مې ټوله شپه نوکان خوړلي دي نه مردکیه دا دې زما طرف نه تا ته وي خو څه وکړم بس په نصیب مې نه نو الله دې زما دې ما زړه ته وګوري والله تا زما په نصیب کې چې زما په دې پلار پړه د رحم محبت وي شي او ما زما لاس تا په لاس کې درکړي بسم الله السلام علیکم. وعلیکم السلام ما ته پوی کړی نه وي د سره پې کړی وي وا ما ته وینا چې مال او مخې ته ناراضي خدایا پاکه یاره ځکه ته داسې خبرې کې که نه وي ماله به مخې له نه راځي زه به ته یو شعر ووایم وي لکه تیاره چې په سخر بدلېږي لکه تیاره چې په سخر بدلېږي او د بعضې خلک دومره زر بدلېږي دنیا بدله شوه پروا نشته دی خفه په دې یم چې دلبر بدلېږي وای نه دی خوند شته نه دی رنګ شته او د بې شرمۍ لاوڼه تر څو به دې لړم واه اوس تم د هغه پلار په خبرو کې راغلی ها بس اوس ما خپل زړه د پلار په تلي کې کېښودو چې اوس یا چاله ورکوي پلار او زما زړه سره به څه کې زما زړه خو ستا نه بغیر ګزاره نه کوي ستا زړه کوي او که نه کوي خو اوس به خامخا ګزاره کې دا زما د پلار پیرنۍ او وخیلنۍ فیصله ده نو بیا یو بل کار وکړه که نه زه کې ویم بس خیر دی په موبایل دا سړی خبرې کوه چې دې زړه ته مې لږ سکون میلاویږي ما تا سره مخکې نه کولې نو اوس به د سره څه وکړم چې اوس زما او ستا رشته ختمه ده په ما او په تا کې اوس 10 ګزه فاصله پکاره ده زه کې یو خبره ته کومه چې زما نه څه کړه قسم په خدای که د هغه تورباد رانسي د هغه بریتو خو بس بیا به یو کار کې خپل د خور رشته به زما رور له راکې بس صحیح ده که نه ډن ما ته منظوره ده صحیح ده زه به پلار سره خبره وکړم بس ته پلار سره خبره وکړه پیس وي او بس زه به له خپله خور ته کړم او تا ما ته ډویه کې راواچي بیا راپسې اواز ونه کړي ښه چې زه به ته بیا خپله سوال جواب وکړم زه بس ته راسره ملاقاتونه کوه که نه ظالمې کله راکله راځه که نه د ښه په جار باندې راځه صحیح ده زه الله په امان اولګه خبره وره مړې څه خبره یو خو ته دونه دستې کوي خدای پاکه چې هغه پیسې مې څه کړې اولګه مړې ځبت بیا بسې ځه پیسې مې در کولې خو روزي نه صحیح ده خو صفای ووایه چې در کوم یې ناسې تنګول کې پیسې مې در کولې خو ته چې کوم دی نو والله اوس لږ دارې تش لوټونه دي لوټونه خبره واوره پیسې نووتې راشه د خدای نیک بخت دي دا وګوره ټولې خو ماله که نه ظالمې دا 50,000 واله صحیح ده خو 50,000 واپس واله د لسو خو ماته شه جوړه اچولې ده لس واله ځه صحیح ده بس دا طریقه او دا له پې خسته خوراکونه او میکاپونه پې واله صحیح ده یم چې داسې خشته خبرې کې ډېر مې په سترګو ښه لګي که نه پړه مې ډېر زیات یاره منم د ښځل کې ځه ځم زه الله په امان زما نوم محمد اکیري او زه چې یو پیره په یو ځای پروزم هغه ځای دړې وړې کړم اوس په بله طریقه خپلوم کلم صحیح نه راځي خوشه دا فصل وګورو چې څنګه شوی دی دا چې دا سایکل دلته ودرو دا چې مې د پټو ته چکر وو صحیح ده راځه Oh no! No. Hey! سایکل مې سکو یا دلته هم چې سایکل ودرو سکو انا ترى چې انا تاسو کو چې زمونږه سایکل شي یا راځي ویډیو یا السلام علیکم کاکا وعلیکم سلام څنګه کاکا بایسیکل څنګه کوم فراوان کړی دی سامل دې کې لک پر خو مصری له بوزما خاصه خو نه چانه وای ما سم ملي دروانه ما ونی نه وای دا وتا باندې به خاصو که زه خو ټیک کوم ځان موټر سایکل لم دې لاړه ښه کومه
سره ډېر یو یره د سکار کو چې 800 روپۍ راکوه راځه نه ته دا خو ډېر ما ته خو چې 500 روپۍ نه راغشتې بده راکړه شابه واو چې او هم نه خو نه په خیر والی دا پیسې راواله ته صحیح ده ښه مزیدار سایکل دی ورته صحیح ده کم خو دی دسې دی بس دسې بلاتم کور دا دا دسې شابه ده زمره اسې مې دې تر راواله چې شابه ده کې لګو دا कुछ पौधे सीधे मजा साइकिल में या साइकिल पर से माते गुरजू पर से साइकिल बस रोक अस्सलाम वालेकुम दा वालेकुम सलाम चांसी खैर खैर जोड़े ठीक ठाक دا دې سړي دا همړ یو چنه میرا پیدا کړی ځان سره خیر دي چانسی هغه سایکل نه ورکښې وې دی یاره بس خپل ماته شوې تا ته ما چې په ګرځېدلو ګرځو سایکل سایکل نه نشته څنګه هغه شته نو مونږه فصل پسې تللی اوس چې رالم سایکل نو خرج پیریانو کله د نو ورکښې یاره ما نه خو داسې یو ګنټه نیمه کېږي چې ورکته خو ګنټه موضوع داسې کار وکړه زه خو اوس په دې لار روان یم لکه ما داسې څوک ونه لیده که نه او زه درته خبره کوم ټیک شو خو ما به ورته نه تا وته څوک یادوي مړه هغه ځای چې زه را روان یم یو بخ شو هغه ملدکې پېژنې یو زوړ سایکل و مکه سایکل دی هغې سور ګوره په ما سلام هم وانه شو دا دونه کلک سترګی دی ما ول اواز هم ورکړو که نه ونه کېدای شي همدا قدې چانسي الله تا سره ډېر ښه وکړي چې تا دا سړی راته خو زه پوه شم مردکې پوه شه سرمن به دې وباسم ملدکې پې سور او ولاړ او ملدکي به نه پټ کړی دی او ورشه پسې نه بس ورشه ګورې ما یاد نه کړې تاسو کې یاد سړی الله له خوشاله که سلام علیکم زه وایي په یو غشي دوه ښکاره زه ورځټې ته پوه شو ملدکې پاکه تاسو په مصیبت باندې اورېدلي یو قسم په خدای السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر میراث خان څنګه په خیر په خیر هلکه دغه سایکل غل دا نه او کنه دا دی کنه د سر سایکل غلو ما ته چاوي وستا سایکل مردکی بوته څه ما ته یو کس وی ولې تا کس څنګه وخېم ولې ته دا هر کار څه غل نه سترګې مرو باسه سایکل دې پټ کړې سایکل سترګې به تاسو نه روباسه ما باندې داخله داوا مر اړوي ښه دونه بدی و ما ته تم چې کچم په خدای لږ رانه وباسلو ما به جوړ شپون دی زر کې چلته یې مالې خو دې وایي د ټوله ورځ مې په دې جوارو کې تېره کړه او خاره هم را باندې لګېدلې زما یقین ما وي چې ته به په دې لار راځې دا څه دي دا خو زما دړو د محبت اواز دی که نه ګل دی که نو دا خو د نفرت سپین ګل خو سپلمې د نفرت دي عاشقان خو وړاندې هغوی ته دا څه ښکاري چې دا سور دی او کوتور دی خو بس ډېر په ګرانه مې دلې روشکو دا دې ګوته کې مې زغیم نه وګوره نو چې ته عاشقان لوند دي تا ته دا ګل څنګه وښکارېدو نو دونه راته پته و چې ګل دی ته څه کې دونه نخرې پخرې را سره دوسته مه کوه ښه اخر ګورې دغه دی ما پېښ وي نو د اوس نه ته ما سره دا دغه کې نو وروستو به سالي دا خبرې پرېږده ما ویویم هغه څه شو هغه ریقړ څه شو مړدکې ما ته څه پته ګورې هغه ته ګورې خوا دې خوا نه شي ګورې ښه خو دې وایي ګورې هسې بیا را باندې ګورې فیصله کې تا ته پته ده ګورې تو زما مینه ګورې نه الله دې وکړم ما خپله فیصله زما د پلار په حق کې پرېښوده چې اوس ما له څه فیصله کوي زما خیله به او کوي یو خبره ته کومه ګورې ته ګورې زما غوندې د ښکلي ځوان سره ښه ښکارې ما ته وګوره او هغه ته وګوره خو تک تور لکه میلو دې ماري خو دې وایي خلک دې یېرېږي دواړه ښه شی بس زما په نصیب داسې خبره ده دا ګل خو دې لاندې راوویسته او ما وی زه نن سبا رواج د نغدو دی که نه خو چې اوس راومځي چې کم جیب کې دی خدایه پاکه جیبونه مې ډېر زیات دي چې راومځي اوس که نه راوځي یار ورکوله دا راته وایه ته ما نه یې منې کړې چې دلته به زموږ منځ ته نه راځې ولې ته ما نه یې منې کړې چې ته به دې سره نه ملاوېږې
سرکوزیا یوه خبره ته کومه چې زه شریف شوم نو ګورې ما ټوپک چلول نه دي کړی ما دې خو دې وي چې ځان به راباندې فیصله کړي ویم داسې کار دی باباجي ته شریف شوي زه نه وی چک په چک او سوکه په سوکه او چې په مینه کې پاتې راشي نو بیا پې توکه ځه ماړه ته خواسې ځه مونږ ته ځه ډېر بدلوه ویم زما په حق په ډاکه والېره قسم په خدای چې سرمند وباسمه تا ته ما لس پیرې ویلي دي سرکوزیه چې دا پاکستان دی دلته به ښه کار نه غلط پکې او زه ډېر بدلوه ستا غلطه خبره ده زما صحیح خبره ده زرکې په خپل شرافت کې ورته ووایه چې زه د دې ځای نه شرافت کې چې زه دلته ولاړم ته دې سره نسې ملاوېدې نو داسې معلومېږي ما دې خدای وي چې زه باندې والله چې راباندې وجنې راباندې راګرې خوا ورکې داسې خبره ده چې زه بندوبست کوم چې نه سیخ وسوځي او نه کباب تا زه په بل چا فیصله کوم بیا زه 300 ځم فیصله کې همدر کې داسې کار دی لوی طاهره خبره کوم کو بیا دې یا تو سره میرا شي نو به ته او نو به دې دلته اوسو ګورې نه غورځېږي دلته اوسو ګورې توکه د خورې نه لاړې را روانې دي دې شرمېدلي ته زرکې ته ځه تا ته مو چې دې منداڼو په خبرو کې مه راځه ځه خپله ګیر بدله داسې خبره ده چانسي اوس په نور کار زه تا نه علم درلم السلام علیکم وعلیکم سلام تور عباس خاني لکه دا څنګه د شپږ سوي نه هغه ټوپک تماچا دې څه کړه اصل خبره دا ده چې د شریف سړي رسې زندګي نه یو وایه نو دا 100 روپۍ والا خیره ما نم دي دا د خلکو ځانه خو چېرته نسوارو له مې نه دي درکړی یو ډېره غټه مسله راته راپېښه شوې ده ته څه ویې یو څه نه دې راکړې سرکوز یې هغه مردکي څه دی هغه زر که تا ته پته راغی اوس ما دې راکړې د هغه پلارو نو ګوره هغه ورځ مې غونډه ورځ په ګنو کې تېره کړه چې د هغې د راتلو ټیم شو ګل مې ورکړه چې ډش شو دا منګه کورې را باندې راووته د ګنو نه بیا نو لانجې را سره وکړه اوس داسې چلو که چانسي اصل کې دا خبرې مې بدلې کړي دي هغه پلار یې نه دی یو د هغه په نظر کې زه ډېر شریف شوی یم داسې چلو که چې نه سیخ وسوځي او نه کباب ما د دې سړي نه خلاص که چې دا جینۍ ما ته پاتې شي دا 100 روپۍ تا مال څه راکړی نو دا مې د هغې نه درکړې که نه نو په دې څه وکړم په دې هغه سړی تخته که که نه په 100 روپۍ له مرده کې تخته کمه نو هغه داسې سنډه دی خو دونه غونتې دی که نه ماړه ته خو خفه کېږي څه نه خبره به وکړو که نه خو یو دونه غونتې دی ماشین د هغه نه غټ دی مسلمانه نو سمه خبره کوه که نه نو ګوره ما ته یو خبره واوره توره بازه ستا دا مطلب دی که نه چې دا مردکۍ د مخې نه اخوا شي یا انکاري شي او دا جینۍ ما ته په ډولۍ کې کړي دا دی مطلب دقه مې مطلب دی د دې وجه چېرته چې زما دماغ کار پرېږدي که نه هلته بیا زه تا پسې راځم بس ټیک شو توره بازه پیسې درته په جیب کې شته 100 روپۍ پیسې خو ما سره شته دی خو څومره په کار دي دې وخت کې یو بس یو 10,000 راکړه دا راته ووایه چې دې سره به ته څه کوې لکه په دې پیسو به ته څه کوې یو په دقه کې خو ته نه پوهېږې که نه ګوره ستا مطلب چې کوم دی په هغې زه ورسېدم په دې کې داسې یو فارموله تیارومه که نه چې بل ما ویني ما ته یاره چانسي ما نم دی نور خبر نه یم چانسي یو زما په چا کې مطلب نشته په 300 کې خو چې دا جینۍ پسې چل ما ته پاتې شي بس وشو که نه مطلب دې دا دی چې نه سیخ وسوځي او نه کباب منم مردکۍ به هم خفه نه شي او بله وګوره چې کله دې واده وګوره وینا به راته کې ضرور به راته کوم خو ګورې دا کار ارجنټ کې پکار دی ښه ګوره هېر مې نه کې ښه کار به دې زه وکړم عذاب یې الله په امان چې کوم خوازو بس پیسې میلاویږي دا وګوره دا 100 روپۍ توره بازه زه ګرځم مزې کوم مړه ته پوه شو مردکۍ پوه شو څه به د هغه نه وم څه قسم په خدای ځان کې وژنه ته یې وژنه چانسي څنګه ولې دا بیا ولې خارجي چا شوی بله هغه بابا مې نه خدای راته بیا بنیاد وباسي وایم زما په حقه ډاکه والېره یاره توره بازه لکه دا خو به سره په خبره نه پوهېږي مړه والې که په خبره پوهېږي وایم قسم په خدای وژنه مې بیس وکړه ما ته غوږ کې د قسمونه وخوري څه چل نه شي کولی
ما سره وختي میلاو شو. وایم مضبوط تر باندې کنه مړه وکیل کله ما وتی ګوره په قلاره کې نو دونه نصیحت نو ته کو دونه خبرې کنه او سم مې له بیزت کومه ګوره دا دغه رجنی غله ورکړه کنه عمل ته په کې څه خان ساسه مړمل په قلاره کې نه نو دا ته وایې چې سبق او مشوره را لراکا یار مشوره در کوم خو لږه خرچه دی په راځي مالا خرچه څومره خرچه ته وګوره 50,000 پر سره راکړه دا وایم دا لستی لستی ها. دا لس خدي مړه خبره ده د سکار ها د سکار وکي کنه خو پتا زور اور دی او کنه نو مضبوط ته کنه مضبوط ته دا باندې او بل تاسو ودرېږي څوک نه نو درېږي د سکار وکي کور خو د تمالون دی کنه ها ولې نه عايش پاړسو روزانه بځي او دغه د پیسې مخې کې بکینی نه اخر به دې تنګ شي ها چې تنګ شي واده ریل نو ستاد لاسه د دې ستکړه ویسي او مخه به جنې به ما ته پاتې شي مخه به ته سب او بل به دې واده ډنګ ډونګ وایم ډېر هوښیار سړی ښه چانسي وګوره ما چې تاسو دقه چالو کا صحیح ده زه خوښه نو سره جاخي ماخي مکوا صحیح ده جاخي مکو کوم مخې له لارام نه ول کړه بزان پښ پیله کو دقه چل کا وخه صحیح ده خوښه زه ورده ښه زما په خبره باندې عمل وکړه په مخه دې خبرې کې تولدي کی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو څه پوری وایم. هغه پوری او ټیکې لګیدا او جی دا څه کار دی چې ما خو لا بشونه ودور نه دي کړي او ان شاء الله تعالی چې ودور ولو کم کنه نو بیا بشیرا شي الله بشیرا کی نو بیا به کوم نه فلګو دا راته وایا چې سلام اور واده شوی دی نه نه کړی ولی انا فیخ لرم هلو بیا ته کوم دی راغلی خبر را ستا واده شوی دی نه جنا سمار نه شوی یو خبر راته کوم او جیو کنه ماشاءالله ولی خانده جی شرمېږم ما وی چې زما واده نه شوی واده مې نه کړی جی خپل ځان ته وګوره کنه ولې خپل ځان ته کتلی دي ما کې څه چل دی او ته د واده قابلیت ولې زما بیټری شارټ ده نه څه چل دی په ځان طریقه ته نه نو نه کې ما سره واده زه پولی والے ما نو ولې پوری والا مسلمانان ني ولی نی نو زه مسلمان یم ته مسلمان نو بس واده مو کو کنه زه خپل نوکری کوم زمړې خپل نوکری کې سم د موته بس واده کو ته و زه بس خپل خوا سره لاړم السلام علیکم خدایا پاکه وده کنه دا چا به کړی دي چې د ځکه د لاسه ځان پاتې کوم دا مسو دا بچا کوي چې دا انکار کوي دا ما به کار نه کوي دا څه کېته وته څه کوم ځان پاتې کوم خولې لیکه ګوره ولې خلک چې کوم دي د مرۍ نه ځان پانچي کوي نو بیا به څه بندېږي څه ست خولې لیا ځان پانچي کوي ولې دا څه کار دی کنه دا چې ګوره چې د ځکه پلار انکار کړی ځان پاتې کومه نه یاره غټ کار وکړه چې انکار یې وکړه ولې غټ کار وکړو ولې پته څه کوي وی پته څه کوي دا خو ځوان ما ولې تاسې ما نه وایي کوې کوله اوس پې تپوس نه کوې څو هغه چې پیښې وینم ما نه ستا خبره ایره وه که نه هغه بس ستا هغه شیشه کې ځان ته وکتل او بېهوشه شوې بیا چې مې تپوس وکړو وي د ځانه ویارېده وایم دا څه کار دی دا چې ګوره که نه چې دا د غیرت او پښتو خبره ده تورباز خان دې ورکړه هغه دی خو هغه ته خوند کوي دوی ما رخصه بچې یا نورې دې خوا لاس هغه پړې راوړه بالا ولې ولې په پړې کې مې کار دی که ته راځې خوا دا پړې څه چل دی راځي ګله بچې ته کښېنې یو خبره درته کوم دا ته واخله پوه شوې دی که نه او دلته ځان مه پانسي کوه کم دی پانسي کم بارغت یې اونې دي هغې کې ځان پانسي کوه څه ښه نه وایم دا چې کار دی که نه چې ژوند ډېر خوږ دی ښه څه شي ژوند ډېر خوږ دی دا چې ګله دا څه ورته مه وایه ژوند شته ولې په ژوند سره په ژوند کومه سر خولې تا نه خو چې کوم دی دا ټول کلي په اور کې خو کښېنه که نه ستاسو زندګي ده زما څه زندګي ده ستاسو زندګي ده ماشاءالله شکر الحمدلله حتی کته نوجوان نه شته بوډا یم او ښه د درنه زندګي مې ده درنه زندګي ده دا چې ګوره وایم ما ته مې نیکه وې که نه چې ستا پلار په ورکوټوالې چرګه پټولي حق مې کړی دی که نه تا که مجبوره کړې ته ولې چانه ده یوه انډه را پټه کړه ماله
ځه وې منډه برا پټې کوم خو هم دا څه کار دي دا چې ګوره هم دا څه کار وکړ لار سره ترو مې ځان سره کا او دام ځان سره کا اوس د ما د رښتیا خبرو کې اخر ګوره د پښتو ما چیرې دا کنه نو دا جګړه لړ بشو کنه او کنه خبره ټیک اوس په تور بادم بیا سبا ته بریک تا وي خو چې کوم دې مونږ ډېر غټ تاوانونه کړیو ها په دې سپینه ګیره مې ورته ډېر ډانسونه کړیو پاتې شو دا چې ګوره دا روغ مو ډانس ته کله کړی زه ته نه چویو هغه مور سره دې ګډېدم نه چې هغه تاغ د نیټه کې کو ته بیا ګډېدو ها صحیح ده ځه څه دې کنه نن خدا سي کار وکړه چې لاشه او بل خبره ده چې دا بیبي ولې خپاتلې ده بیا یې شړلې ده دې دا اغیز لو سپین سره ځان چرمولې دی او کنه. اوس ولې کنه خو چې وته دغه جن وبر حواله نو بس ځان بخپکی نو ته اوس د شي خېسته ځوانه خو نه پیغله خو نه چې ته مانو خپکی نه صحیح خبره عمر د باندې ته دې باندې پتا څوک څه کوي زړې بیکو لا خیر دا جګړه راځي اوس په څه کوو ولې چې دې خدای یو بل مور راولم کله او کنه. دا خبره خو کنه زه که خو راوړو کنه ولې دا شر دې راځي ما ګوي د ځل کې بچیا نو اوس څه کوو با دا چې وځو ازا دا ته ته ورشه اترو مې ځان سره بوده سیده او داسې بار زما چکر وام ښه څه کنه نو په دې خبره سوچو کا پانسی کا تازه راځه ځان پانسی کا مالا ویم کو پیا مې کنه په دې توت کې مې زولندولې پیچ کنه ها